سریلانکایي لوبڅار کوماره د رمسینه د بسم الله جان شینواري په مړینه خواشیني ښودلې ده. په نننۍ دوه نړیوالو لوبو کې لوبڅارانو هم له بسم الله جان شینواري سره خپل غم شریکي ښکاره کړه. پوره جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ او انعکاس میډیا چینل سبسکرایب کړئ. د جولای 8 چې د سرطان لا 13 سره برابر ده د افغان کرکټ یوه توره او بده ورځ ده چې په همدې ورځ افغان کرکټ د لوبڅارۍ په برخه کې یو مجرب او مساعد نوم له لاسه ورکړ. بسم الله جان شینواري چې په لوبڅارۍ کې 11 کلنه کاري تجربه لرله نن سهار وختي په پیښور کې د ناکام عملیات له امله په حق ورسېده. په کور دننه او بهر د مسلک او کرکټ ټول ملګري او مینوال خواشیني کړل. تازه د بسم الله جان شینواري نږدې ملګري او سریلانکایي نوموتی لوبڅار کوماره د رمسینه هم د افغان لوبڅار بسم الله جان شینواري په مړینه خواشیني ښودلې ده او هغې د کرکټ د لوبڅارۍ په برخه کې یوه لویه ضایع ګڼلې ده. کوماره د رمسینه په خپل ایکس ادرس لیکلي ما د بسم الله جان شینواري سره په ډیرو لوبو کې یو ځای لوبڅاري کړې ده. د هغه مسلکي کار، نرم زړه او تل موسکۍ څېره به مې هېڅکله له یاده ونه وځي. په ورته وخت کې نن ورځ دوه نړیوالې لوبې هم ترسره شوې چې په دواړو لوبو کې لوبڅارانو د افغان لوبڅار بسم الله جان شینواري په مړینه همدردي وښوده او د تسلیت او غمرازي مراتب یې وړاندې کړل. نن د بنګلادیش او سریلانکا ترمنځ په یو ورځنۍ لوبه او همدارس د جنوبي افریقا او زیمبابوې ترمنځ په ټیسټ لوبو کې ټولو لوبڅارانو توره پټه له مټو تړلې وه او دا کار د افغان لوبڅار بسم الله جان شینواري سره د غمرازي په پار کړی و. باید وویل شي چې بسم الله جان شینواري د وزن کمولو لپاره عملیات کوه چې پاکستاني ډاکټر یې رګ وهلی او له امله یې هغه خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی. خوږو ملګرو د افغان کرکټ په برخه کې د بسم الله جان شینواري د نشتون په اړه خپل نظرونه په کمنټ کې راسره شریک کړئ. زموږ ویډیو شیر او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې لویه لمول شه.